ملګرو ډاکټر عبدالله عبدالله بیا نه مني. څو ورځې وړاندې اعلان وشو چې 83,000 رایې باطل شوې. د هغې ورځې نه په عبدالله او ټیم باندې اور بل ده. نن یې بیا سره کتلي او په خپل منځ کې غم شریکي کړې ده او یوې بانې د لټولو لپاره یې ډېر بحث کړی ده او ټولې موضوعګانې څېړلې دي. اخر کې په دې فکر رسېدلی دي چې اوس بیا څه وکړو. بیا یې هغه تېره ناره تکرار کړه چې موږ یې بیا نه منو. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په خپله یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې تقلبي رایې چې د رایو ډیره برخه جوړوي دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم تیر ماښام د هیواد د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو په حضور کې په دې اړه غونډه کړې او دې پریکړې ته رسېدلي دي چې تقلبي رای په هیڅ صورت نه مني. دوی همدا راز زیاتوي. په غونډه کې دغه راز پریکړه شوې ده چې ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د رایو تر بیا شمیرنې مخکې د یادې ډلې ټولو معقولو او قانوني غوښتنو ته رسیدګي وکړي او دوی ته په لیکلي ډول ځواب ورکړي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او یا کوم بل ادرس له لورې په دې برخه کې کوم تخلف او تقلب وشي نو دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. او د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دوی په هر حالت د ولس له پاکو رایو دفاع کوي. د یادولو ده چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله په بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر اعلان مخکې په ولسمشریزو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی دی. د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې چې د تلې په 20مه نیټه اعلانېدې خو په خپل وخت اعلان نه شوې او اوس د دغو پایلو د اعلان نیټه د لړم د 20مه نیټه ټاکل شوې ده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ویل چې د دوی تخنیکي ټیمونه یو ځل بیا ولایتونو ته ځي او هلته رایې بیا شمیري او څېړي.